وېره. د دروازې د پوست له سوري څه شی راولوېد. زوی مې په بیړه ورمنډه کړه. غږ یې پورته شو. پلاره پوست دی. مېرمن مې په زوی پسې ورمنډه کړه. له لاسه یې ټینګ راونیو. ته به وایې چا کور ته کوم بم راغورځاوه. ګوره چې لاس ورنه وړې. زوی ته مې خندا ورغله. سترګې نیغې ور ونیوې. په ملنډو یې وویل ولې لړم دی مورجانې. د مور په ننګه یې په بیړه له خونې دهلیز ته راووتم. مخې ته یې لکه دیوال ودرېدم. راګوزار شوی پاکټ ته مې چې په فرش پروت و لاس ونیو. ګوره هر شی ټوکی مه ګڼه. په دې به څومره لاسونه لګېدلي وي زویه. په څومره ځایونو کې به یې ایښی وي. مېرمن مې ځای پر ځای کښېناسته. له سترګو یې د راستول شوي لیک اداره وپېژنده. لکه د روغتیایي چارو کار ماهره د پاکټ د څیرولو او لوستلو موده یې راته وټاکله. بس 2 ورځې دې همدلته وي. تر هغې وایروس په خپله مري. زوی مې ځوړند سر له مېرمن سره د ناستې خونې ته بېرته ورغی. زه خپل کمپیوټر ته راوګرځېدم چې د انټرنټ له لارې د ښار له کوم لوی خوراکي پلورنځایه د اړتیا وړ توکي راونیسم. د پلورنځي پاڼه مې پرانیستله. د اړتیا وړ شیانو په نښه کولو بوخت شوم. لا مې د رانیونکو اړینو شیانو لیست نه و بشپړ چې دروازه ووهل شوه. زوی مې لکه بیرېدلی چې وي دا ځل دروازې ته نه ولاړ. په خپله دروازې ته ورغلم. نه پوهېږم څنګه پرته له دې چې دروازې شاته راغلی کس وپوښتم دروازه رانه پرانیستل شوه. جګ دنګ سړي سلام وکړ. زما نوم یې واخیست. سر مې ورڅخه وښوراوه. سړي په منډه له خپل کاري بکسه سره راننوت او پرته له دې چې له ما وپوښتي لکه زما د کور هر څه چې ورته معلوم وي سیده تشناب ته لاړ. سم د واره یې له خپل کاري بکس نه سامان آلات راوویستل. مخ یې راواړوه. د اوبو بکس مو چیرې دی؟ زه لکه ګنګس او یا کون چې یم د ده په پوښتنه مې هېڅ سر ونه ګراوه. ټول حواس او فکرونه مې د ځان په ګرمولو کې راټول وو. ځکه له مېرمن سره مو دا پرېکړه کړې وه چې د قرنطین په ټوله موده کې به نه له کوره وځو او نه به بل څوک دننه کور ته راپرېږدو. مېرمن مې لکه لویه ګناه چې رانه سر وهلی وي له ناستې خونې د سترګو رپ کې راووته. سترګې رډې راوویستې. له غوسې چیغه کړه ولې دې دننه راپرېښود؟ موږ خو وویل چې که زنګ یې راووهه له عمومي دروازې بېرته رخصتوو. د سپي زوی کله د لویې دروازې زنګ راوهلی نو دا دروازه خو بنده وه. ځان مې ګرم وباله. لکه لوی ګناه چې رانه سر وهلی وي سر مې ځوړند ونیو. بد څنګه یې کوي خدای ړوند او کوڼ کړم چې څو مې فکر کېده دی بیا راننوت. بل ځواب مې نه لاره. په ورو مې ورته وویل بس وبخه. مېرمن مې په غوسه بېرته د ناستې خونې ته ننوته. سړی لکه زموږ په خبرو چې پوه شوی وي په خپل سر د اوبو د بندولو او چالانولو د میټر په لټه شو. د سترګو په رپ کې پخلنځي او بیا بېرته له دروازې د باندې و. د سړي په دې بیړني حرکت لکه له خوبه چې راکښېنم او په خپله خونه کې کوم غل ووینم نږدې وي چې لاس ور واچوم. څه کوئ؟ په خپل سر منډې وهئ. د سړي تندی هم تریو شو. وروره زه نو نشم کولی ستا ځواب ته شپه سبا کړم. تاسو په ځای دی چې ما ته د اوبو میتر او سویچ راوښایئ چې اوبه بندې کړم له مېرمن سره مو ناندرۍ شروع کړي. ګرم نه و روغتیا یې ویل. خو ما ته نور هم غوسه راغله. په دې شېبه کې مېرمن بېرته راووته چې زموږ شخړه او دعوا ودروي. ما ته یې برن راوکتل. اوس چې را دننه شوی اجازه ورکړه چې کار خلاص کړي. هغه ته مخ ور واړوي. په سړه سینه یې د کار پیلولو ته وبولي. مهرباني وکړئ
ځای کار مو شروع کړی. بیرته یې مړاوي راوکتل. سوړ او سیلی یې له خولې راووت. خدای ته به ځانونه سپارو، خو زه ډاډ ورکړم، ارامتیا ته یې راوبولم. تاسې ویرېږئ، حتمي خو نه ده چې هر سړی به دلته ناروغ وي. سړي په څو شېبو کې زوړ شاور بدل او نوی ور واچوه. زه یې ور وبللم. راشئ وګورئ چې نوی شاور مو څنګه کار کوي. که پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ. خو زه لکه ده چې ځان پورې بم تړلی وي له ورنږدې کېدو ډډه وکړم او په درواغو له دهلیزه ځواب ورکړه. مننه، زه د دې شاور سره بلد یم. په پخوا کور کې مو همدې ته ورته شاور درلود. سړي خپل سامان آلات راټول او له تشنابه راووت. نږدې راغی. غوښتل یې څه راته ووایي، خو زه لکه دی چې ګوزار راباندې کوي شاته ولاړم. سړي ته خندا ورغله. باید یو له بله وویریږو، خو چاره څه ده؟ ویره ګوره په خپله هرې ناروغۍ لویه ناروغي ده. سر ورسره وخوځوم. د خپل بکس را واخیست. مخه ښه یې وکړه، خو دروازې ته لا رسېدلی نه و چې بیرته را وګرځېد. زما شمېره در سره یاداښت کړئ. اک شوم، ټکان مې وخوړ. د څه لپاره؟ ویې خندل. څوک پوهېږي که په لنډو ورځو کې کورونا ونیوم. ګورئ که زه یې ونیوم تاسو به خورم، او که تاسو چې بیا ګوره ما خبر کړئ. دې خبرې نور هم اندېښمن کړم. نوره ویره یې هم را واچوله، خو پر ځای او ګټور کار مې وګڼه. دستي مې د هغه نبر یاداښت او د خپل موبایل حافظې ته وسپاره. د سړي له وتلو وروسته مو شخړه بیا تازه شوه. مېرمن مې بیا د ملامتۍ ګوته راونیوه. ټوله دنیا لاړه او راغله، خو موږ 20 ورځې د کور بند ښه وګڼه. اوس به بیا 14 ورځې انتظار کوو چې جوړ یو که ناجوړ. او له دې سره پړینګ په ژړا شوه. نورې 14 ورځې خو به مو سودا ووژني. ما ته یې هم غوسه راوسته. نو څه کوم اسمان راولېده؟ خلک کلونه په زندان کې تېروي. څنګه څه شی خورې؟ یخچال دې ټول تش دی. په میز باندې ایښي لپټاپ ته مې اشاره وکړه. دا اوس د یوې میاشتې ټول خواړه درته آنلاین رانیسم. زوی مې چې زموږ شمړه یې په ځیر څارله په نهیلي انداز په خبرو کې راټوپ کړ. پلاره ما د مور سره زما په لپټاپ کې ټولې لویې مغازې ولیدې. د آنلاین خدمات ډېر ورو دي. ګوره په میاشت کې هم چاته نوبت نه ورسیږي. له ځایه چابک راپورته شو. په غرور او لوړ اواز مې وویل، دا دی همدا اوس ځم. ټول مخلوق ګرځي. څه خبره خو نه ده؟ څه خبره ده؟ مېرمن مې زما په دې ارادې ټکان وخوړ لکه جګړې ته چې تلم. له لاسه یې کلک راونیوم. هېڅ چېرته نشي تللی. خندا راغله. نو څه شی خورئ؟ وچ لوبیان او نخود خو پرېمانه دي. زوی مې دستي یخچال ته منډه کړه او له پخلنځي را نارې کړې. هګۍ او 2 چرګان هم لرو. دا یې نو زما. له سودا را وګرځول شوم. که څه هم زموږ شخړه ودرېده، خو د راغلي کس د کار او له خلکو سره د هغه د اړیکو مسله زما او د مېرمن د خبرو ګرم بحث او موضوع وګرځېده. دا به په بس کې راغلی وي که په میترو کې. د ورځې به څومره کورونه ګوري. مجرد به وي که متاهل. کمبنۍ به یې ستره وي او که وړه. څومره کارګران به لري او چې داري پوښتنې په ځواب به مو د فکر نیلي ځغلول. هومره به مو په دې ناروغۍ د ککړېدو ویرې زور اخیست. ګړۍ لا نه وه تېره چې بیا د کور دروازه ووهل شوه. له ځایه پاڅېدم، خو مېرمن مې کلک له لاسه راونیو. له زوی یې وغوښتل چې دروازې ته ورشي، خو سپارښتنه یې وکړه. ورشه خو له سوري ور وګوره چې څوک دي او څه غواړي. زوی مې په بیړه بیرته وارخطا راننوت. پولیس دي. اندېښنه راولویده. په دې ناورین کې پولیس او زه؟
ځکه ما خو لا هغې ورځې چې په دې هېواد کې پښه ایښې وړه تېروتنه هم کله نه ده کړې. ښځه مې وترهېده، زړه مې بایلود او په ورو روان شوم. ښځه مې بیا لکه له کومې تېروتنې مې چې راګرځوي له لاسه کلک راونیوم. ته مه ورځه، بیا دروازه نه پرانیستل کېږي. زه یې په چل دستي رخصتوم. ښځه مې ورغله، په خندا له دروازې بېرته راستنه شوه. په شونډو یې خندا خپره وه. پولیس لار چا ډېر خطرناک دي. ګوره د ورځې د سلګونو کسانو سره لاس او ګرېوان دي. ښه و چې بېرته تللي وو، خو ما د هغې د خوشحالۍ په احساس کې ځان شریک نه کړ. سودا یې راواچوله، نو ولې په ما پسې راغلل؟ سبا 10 بجې بیا د دروازې د پوست له سوري یو وړوکی پاکټ راوغورځېد. پاکټ مې راپورته نه کړ، ور ټیټ شوم. د پاکټ په سر مې خپل نوم او د رالېږونکې ادارې ادرس ولید. ادرس زموږ د سیمې نږدې پولیس سټیشن و. په لوړ غږ مې له ځانه سره وویل، لکه چې دا د سپي زامن مې نه پرېږدي. آخر څه خبره ده؟ ښځې مې له ورایه رانارې کړې. څوک دي؟ پولیس لیک یې رالېږلی دی. ښځې مې هر څه بابیزه وګڼل او په زړورتیا یې وویل، او چې غل نه یې له پاچا مه یېرېږه. 2 ورځې وروسته مې د مېرمن په اجازه پاکټ پرانیست. ښاغلیه، وبښئ چې تېره ورځ مو تاسو ته مزاحمت وکړ. موږ په تېروتنه ستاسو د کور دروازه وډبوله. په هغې ورځ ستاسې په ګاونډ کې ستاسو ګاونډي خپل مېرمن وژلې وه، او زه پرته له دې چې دا زړه بوږنوونکی خبر له مېرمن سره شریک کړم، په منډه تشناب ته د لاسونو مینځلو ته لاړم.